اوس ګورئ طالبانو د بدوي د ژوند خلک هغوی هم دنیا آبادوي خپل معیشت خو هغوی د دنیا دومره آبادوي طالبانو چې څومره د دوی ورته ضرورت ته هغومره اندازه قدر ته دوی آبادي کوي چې د دوی څومره ورته ضرورت ته طالبانو هغومره اندازه قدر ته څوک کوي آبادي کوي د کلي په ژوند کې بس یوه د غوا کوټه یوه د ده کوټه یوه د میلمنو کوټه له دې نه زیات څوک جوړوي د بدوي په ژوند کې د کلیو په ژوند کې او مځکه څومره آبادوي مځکه دومره آبادوي بس چې زه یې د پسرلی وکرم او منې پورې هر څه برابر کړم او زمې کې یې وخورم بس بیا پسرلي ته بیا دهقانان راوځي له دې نه کله لوړ فکر وي هلته د خلکو سره وي هلته طالبانو داسې کور څوک په کلي کې جوړوي چې په کرایې ورکړي داسې خیمه کوچی لري چې هغه خیمه د داسې جوړه کړي چې بیا یې په کرا چاته ورکړي هلته طالبانو هغه ضروري ژوند دپاره خلک کار کوي بدوي ژوند ژوندونه دوه ژوندونه سول بدوي ژوند بازاري ژوند چې د حضاري ژوند ده بدوي ژوند کې انسانان هلته هم عمرانو آبادۍ کوي خو هلته د آبادۍ دومره اندازه قدر ته وي چې د دوی ضرورت ده هغه مځکې آبادي کړي وي کري ورا کري بس باغ یې جوړ کړي را جوړ کړي بس او دومره یو کورتۍ مازې اغوستې وي که نه چې ځان پې ګرم کړي تاسې به لیدلي وي که نه د بدوي په ژوند کې مازې چې یوه کورتۍ چې دی له ضرر نه د یخ نه وساتي داسې یوه کوټه یې جوړه کړي چې مازې دی پکې له لمر او له یخني او له دښمن نه پکې پناه وي که نه تاسې لاړ شئ طالبانو خیالان خپلو کلو ته فکرونه وکړه کورونه او کوټې مو څه رقم ته دي په هغه اطرافو ژوند کې که نه بیا به تاسو ته معلومات وسي همداسې ده که نه تاسې هم دنیا آباده کړې ده خو طالبانو هغومره هم آباده کړي چې هغه خپل ضرورتونه مو دي ورته طالبانو د بازار د خلکو هغه لباس او د اطراف د خلکو لباس فرق کوي که نه کوي که نه هغوی مازې چې یو شی واغوندي یا بله ورځ مې چا نه ولیدل وي دا 4 کاله مې پلار مې یو کورتۍ راته راوړې وی 4 کاله مې همغه اغوستله وي کله به چې زمی تېر سو مینځلی یم نه وی د هغه کې بالښت کې به یې تخته کړه یو ورځ مېلمه راغلی وي 4 نفرو دا بالښت راکش کوه مېلمه ترې راوړاندې کې نه راوړاندې که ته مېلمه ته ویلې چې لږ ته پسې راوڅکېږه که نه هلته داسې ژوند وي پګړۍ طالبانو هلته بس چې یوه پګړۍ دې واخیستله که نه 15 کاله به هغه پګړۍ نه زړوې به نه بس داسې ریکۍ ریکۍ سي بیا به یې ماغوندي هغوی هم په آبادي باندې کار کوي د بدوي د ژوند خلک خو څنګه آبادۍ کوي هغه د دوی چې کوم ضرورت وي چې هغه پوره کېږي نور د هېڅ شي په غم کې هم نه وي که نه داسې پښتو یو بل لفظ هم راځي وایم به نه بس دی وایي که نه لکه هغه یو مرغه ده موږ ورته هغه وایو څه ورته وایي په شاخ باندې چې کښېني بیا دلته خیس کړي بیا دلته خیس کړي زر زر الوځي یو نفر یې وایي تی وایه نه موږ بل څه ورته وایو چت کوي موږ ورته وایو افرین دغه چت کوي طالبانو وایي دا داسې وایي اکلت نصف التمرة فعلت دنیا العفا نیمایي خرما مې خوړلې دنیا دې ټوله هلاکه سي دماغ یې پیڅه نو د بدوي د ژوند خلک څه وایي بس دما دقاني برابره د کندوان مې ډک سول فعلت دنیا العفا دنیا دې هلاکه زه دنیا څه کوم په هغه ژوند کې همدا فکر ده که نه هلته دې فکر باندې بس دی وایي چې ښه لور ولرم ښه تبر ولرم ښه چارۍ ولرم ښه د لاندې په څه ولرم بس دا یې ژوند ده هغه ژوند کې دا فکر د چا سره نشته چې زه ډېر تیاره جوړه کړم دا فکر نه کوي چې زه وسله جوړه کړم دا فکر نه کوي چې زه جامعې ته دومره لوی علمي خدمت وکړم چې انسانانو ته دعوت دین د اسلام ورسوم دقان دا فکر بیخي کوي نه طالبانو نه هغه ژوند کې دا فکر سته د بدوي په ژوند کې سته د دین د رسولو فکر سته او د وسلې د جوړولو فکر سته د چا سره د بل مملکت سره د سیالېدو فکر سته هلته د موټر د جوړېدو فکر سته نه بس ټول په دې کې ده بس کار مې برابر دی زه نور کار نه لرم فعلت دنیا العفا خو کله چې د حضاري ژوند ته راسي د بازار ژوند ته راسي د بازار په ژوند کې انسانان چې ده هلته تنها په هغو شیانو کار نه کوي دی چې د ده ورته ضرورت ده د ضرورت نه پورته شیانو دپاره دی کار کوي دی هلته غواړي طالبانو نفس ضرورت خو په یو کور کې هم پوره کېږي خو د بازار خلک یو کور نه لري یو کور خپل لري بل کور په کرا ورکوي تجارت دپاره اخیستی وي که نه هلته طالبانو چې د ده ضرورت ورته کېږي خو یوه ډبله کورتۍ واغونده دی هغه نه اغوندي له هغې نه مترفه کورتۍ اغوندي ای غوندي که نه د بازار په ژوند کې طالبانو چشمه کې بیا را پیدا سي که نه موټر هم را پیدا سي که نه ضرورت خو په پښو هم را پیدا کېږي که نه په زاړه موټر هم قیمتي موټر طالبانو د بازار خلک لري که د اطراف خلک بیخي لري نه خو اوس کرا د بدوي نه خبره حضاري ته روانه ده زه هغه علمي اړخ څېړم طالبانو په علمي اړخ باندې بحث کوم اوس بازار کې چې ته ژوند کې خو یو زړه موټر واخله په هغه دې تا کار کېږي که نه دا موټر دې په څو اخیستی دی په $10,000 باندې $50,000 باندې نو خو څه ضرورت ده $50,000 دپاره نفس حاجت خو په چا هم پوره کېږي په $15,000 باندې یو موټر ورکوي ورکوي که نه ورکوي خو د حضاري په ژوند کې انسان تنها په هغه ضروریاتو کفایت نه کوي په چا کفایت کوي طالبانو کمالي ژوند ته ځي چې کمال دی پکې تنها په ضرورت کار نه ورکوي ضرورت خو تنها یو کور یې بس ته که نه یو موټر یې بس ته که نه تنها چې دی له ګرمي نه وساتي هغه یې بس ته که نه کالي چې بس دی واغوندي همغه د دې دپاره بس ته نه د بازار د ژوند والا خیاط ته چې ورسي ورته وایي نوی ډیزاین کم راوتلی ده په کالیو کې طالبانو تنها ضرورت باندې کار کوي که ډېرې بخۍ مخۍ پکې هغه کوچاني ژوند کې کوچای دې لیدلی چې بخۍ پکې اچولي په کالیو کې اصلي کوچای اوس خو کوچان هم کرا د بدوي نه حضاري ته روان دي هغه کوچای نه درته کویم تاسې به دستي وایي هر وروسته طالبانو راځي هر بازار چې اوس حضاره ده یو وخت کې دا بد وه طالبانو د حضاري دپاره اصل طالبانو بد وه ده هر حضاره له چا نه جوړه سوې
له بدوي نه جوړه سوي دا کابل څه د طالبانو یا دا څومره دنیا کې ښارونه چې دي دا ورځ تر بلې نه دې بازار د کابل بازار ته فرض کړه دومره د کابل بازار ده دا ورځ تر بلې نه طالبانو بدویان ورته راځي حباره ګرځېږي بازار لمنه غټېږي راځي بل دور د طالبانو نظام راغی څومره ډېر کوچان موږ تاسې خو ځکه موږ تاسې خو ټول ژوند بدوي ژوند کابل ته راغلو طالبانو خلک وایي کابل کې خلک کم سوي دي دروغ وایي ولا چې دومره ډېر سوي دي جهیږي نه پکې بازار به داسې نور پراخ شي بیا به بل وخت بل حکومت راسي بدوه به راسي بدویان به راسي بیا هم دلته حباره ګرځېږي د کابل بازار به داسې عین به اخر تاسې دا